چا چې دا 15 کارونه شروع کړو الله تبارک وتعالی به د په رزق کې برکت واچي، چرته به هم د تنګسیا د غریبۍ شکار نشي، دله به الله تبارک وتعالی حلال روزي ډېره فریوانه ورکړي. یو په هغې کې څه شی دی؟ یو په هغې کې د الله تبارک وتعالی فرمانبرداري ده. ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. الله تبارک وتعالی فرمایي زمانه چې څوک ویرید کنه، زمانه ویریدو، زمانه تقوا اختیار کړه، یجعل له مخرجا، دله به زه په تمامو مشکلاتو کې لار وباسم، چېرته به دې په مشکل کې گرفتار نشي. ويرزقه من حيث لا يحتسب. او الله تبارک وتعالی فرمایي څوک چې زمانه یریږي کنه زه به ورله د داسې طرف نه روزي ورکم چې د په وهم او ګمان کې هم نه وي. اول څه شی دی؟ د الله نه یره، د الله نه یره، د الله نه یره اختیار کا، الله تبارک وتعالی به درله د داسې طرف نه روزي درکړي چې ستا به په وهم او ګمان کې هم نه وي. د حرامو نه ځان وساته، په مال کې به دې برکت راشي. دویم عمل څه شی دی؟ دویم عمل چې دی نو کثرت استغفار. استغفار ډېر ووایه، استغفر الله. د خپلو ګناهونو د الله په دربار کې بخښنه غواړه، خپل ګناهونه ځان ته رایادوه، د الله په دربار کې جاړه. ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا ویرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنینا. استغفار چې وای استغفار، الله تبارک وتعالی فرمایي زه به در باندې د برې نه خزانې راکولاو کم، د لاندې نه به در باندې خزانې راکولاو کم. د خپلو ګناهونو د الله په دربار کې بخښنه غواړه، معافی غواړه، الله به در باندې د اسمان دروازې هم کولاو کي او د ځمکې دروازې به در باندې هم الله کولاو کي. دریم عمل درته زه ښیم چې څه کوه؟ شکر وباسه. الله چې څه درکړي په دې باندې څه وباسه؟ شکر وباسه. هلکه سشتر سره شکر الحمدلله د الله لاک لاک شکر دی، ډېر څه دی، ډېر څه. ناشکري مه کوه، ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم. کو چرته شکر خو وباسه که نه زیات په درله درکم، زیات په درله درکم. شکر وباسه، الله چې څه درکړي په دې شکر وباسه، په دې شکر وباسه. الله تبارک وتعالی به درته نور زیات درکړي، نور زیات درکړي، نور زیات درکړي. او څلورم څه دی؟ صدقه. څه کوه د خپل مال نه؟ صدقه وباسه. ته وایي زما سره پیسې لږې دي نو زه رسنه صدقه، د دې لږو نه وباسه که نه، چې څومره دي نو د هغې مناسب صدقه وباسه. صدقه کوه، صدقه چې لږې دي د لږو مناسب صدقه ورکوه، او چې ډېرې دي نو د ډېرو مناسب څه ورکوه؟ صدقه ورکوه. په مال کې به دې برکت وي. الله تبارک وتعالی فرمایي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا. الله تبارک وتعالی فرمایي مال چې څوک قرض راکړي که نه دا صدقه مال قرض راکولي، الله فرمایي زه به ورله دوچن په دوچن دی ورکم، زه به ورله څه ورکمه؟ دوچن په دوچن دی، ډېر په ډېره به ورله ورکم. دی به مال سره راکړه وکړي، زه به ورله دومره ورکم چې د ده په وهم او ګمان کې به هم نه وي. د خپل مال نه څه وباسه؟ صدقه وباسه. او پنځم څه شی دی؟ صله رحمي. صله رحمي. خپلوان د ځان نه مه جدا کوه، خپلوان خپلې سینې ته رانږدې که. د رور سره فتنه مه ساته، د تره سره فتنه مه ساته، د ماما سره فتنه مه ساته. دا د فتنو خلک نه دی، دا سینې ته د رانږدې کېدو خلک دی. صله رحمي کوه، خپلوان خپلې سینې ته رانږدې که. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي وایي څوک چې غواړي چې زما د عمر زیات شي او څوک چې غواړي چې زما مال د ډېر زیات شي، نو نبی علیه السلام فرمایي دا انسان د خپلوانو سره خپلولي وپالي. خپلوانو سره دې څه وپالي؟ خپلولي دې وپالي. الله تبارک وتعالی به دله ډېر پریوانه رزق ورکړي، ډېر مال به وله ورکړي. نو دا 15 کارونه اختیار کا، حرامو ته به دې ضرورت را نشي. ما تا بیا ولې حرام کو؟ ولې حرام کو؟ صرف دا 15 کارونه کول پکار دي. کم کوم؟ تقوا، خشیت الهی، د الله یره په زړه کې. دویم کثرت استغفار. استغفار کم از کم د ورځې 100 پرې استغفار وایه، استغفر الله استغفر الله. دریم شکر، چې څه درکړي د الله تبارک وتعالی شکر پې ادا کوه. څلورم صدقه د خپل وس مناسب، چې څومره پیسې دې په جیب کې دي خوار غریب یتیم لته د خپل وس مناسب صدقه کوه. او پنځم خپلوانو سره خپلولي پاله. دا 15 کارونه کوه، الله تبارک وتعالی به دې په مال کې دومره برکت واچوي چې چېرته به چاته لاس خور نه کې محتاجه به نه شي.